سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ټاکل شوی نن د افغانستان د جګړې او سولې په تړاو له افغان پوځیانو د ناټو د مالي ملاتړ په اړه د بروکسل ناسته ترسره شي. ولسمشر غني او د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس په دې ناسته کې د ګډون په موخه د بلجیم پلازمینې بروکسل ته رسېدلي دي. افغان حکومت په دې تمه دی چې په دې ناسته کې د سولې د ټینګښت او له افغان پوځیانو د نړیوالو د مالي ملاتړ د دوام په برخو کې عملي ګامونه اوچت شي. ولسمشر غني له خپل آذربایجاني سیال سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې تیر مازدیګر د بلجیم په پلازمینې بروکسل ښار کې د ناټو ناستې په څنډه کې ترسره شوه، دواړو لورو هوکړه وکړه چې له آذربایجان څخه د تیلو د واردولو او په افغانستان کې د تیلو د ظرفیت معلومولو په اړه ګډې ناستې او مشورې وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف همداراز د افغانستان د چورلکو د ترمیم په ګډون د پوځي تجهیزاتو د تیلو د ظرفیت معلومولو او د قانونو د رایستلو په برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. له دې سره سم ولسمشر غني له خپل آذربایجاني سیاله وغوښتل چې په افغانستان کې د تیلو او کانونو په برخو کې پانګونه وکړي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکو د ولسمشر د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې له مخې غیر مسؤل وسلوال او زورواکي نیول کیږي. دوی تېره ورځ په لښکرګاه ښار کې د یو لاریون پر مهال له ولسمشر وغوښتل چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې له فاریاب، ارزګان او فراه ولایتونو 3 کسان د قانون ماتونې په تور نیولي او د زیاتو څېړنو په موخه پلازمینې کابل ته هم لیږدول شوي دي. یو ایرانی په هرات کې د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د هرات د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي دا کس 10 ورځې مخکې د زاول ولسوالۍ له شاوخوا سیمو تښتول شوی او په یو څاه کې ساتل کېده چې بالاخره تېره ورځ تر یوې نښتې وروسته آزاد شو. د نوموړي په وینا په دې نښته کې یو اختطافچي وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. د ناروې لومړی وزیر یې له ولسمشر غني سره په کتنه کې ویل هیواد د اوبو د مدیریت او د سولې د خبرو په برخو کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. ایرنا سولبرګ له فساد سره د مبارزې په برخو کې د حکومت جدي اقدامات او د اصلاحاتو بهیر وستایه او ټینګار وکړ چې هیواد د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې د ناټو غونډې په څنډه کې د بلجیم په پلازمینه کې ترسره شوه په بېلابېلو برخو کې د ناروې له مرستو او همکاریو د مننې ترڅنګ وویل چې افغان حکومت غواړي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دغه هیواد له بریالیو تجربو استفاده وکړي. او څارګر ملي ادارې په کابل ولایت کې د څه باندې 1400 کیلوګرامه چاودونکو توکو له کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړ. یاد بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغه مواد چې امونیم نایتریت دي حقاني ډلې له لوګره کابل ته د ترهګریزو بریدونو په موخه رالیږدولي وو چې موخې ته تر رسېدو مخکې د بګرامۍ ولسوالۍ له شاوخوا سیمو کشف او ترلاسه شوي دي. په اعلامیه کې په دې اړه چې آیا د دغو موادو په تور څوک نیول شوي او که نه څه نه دي ویل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.